هر چاته زما خیال دی زیګر مې ډېر ملال دی هر چاته چې زه ګورم د ټګان د بنګالې دغه مشوم خولې او بل دا نوجوانان پې را مشهور شوي دي دا چل به وکړي بیا به دا چل وکړي بیا به دا چل. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مرګرو شاهد مندوخیل یم. مرګرو دلته نوخار سیمې ته راغلی یم ګلشیر بای ته چې یو ټایلنډ دی پکې د بجلیګر مولانا صاحب مسې کېږي. راځئ نیغ په نیغ ورسره ملاویږو. السلام علیکم. وعلیکم سلام شهید بھائی تاسو او د احمد صافي صاحب د جعفر شاه درویش صاحب ډیره مننه چې تاسو راغلي او دلته مشارکت وکړو. اول خدا راته ووایي چې په سوشل میډیا باندې تاسو کار کوئ ملګري تاسو ته راځي د بجلیګر مولانا صاحب ستاسو څه کېږي؟ بجلیګر مولانا صاحب خو د مونږ څه نه کېږي خو د هغه د بیانات به مونږ ډېر زیات اورېده نو بس د هغې نه زمونږ خوښ و بجلیګر مولانا صاحب الله دې وبخي. تاسو هغه پورې دا خندا کوئ مذاق ورپورې کوئ که دا هغه پیښې کوئ دا څه کوئ؟ نه نه هغه زمونږ زړه ته ډېر نږدې و. هغه یو پیره فرمایلي و چې تاسو ما د ایمان په رڼا پېژندلي او تاسو ما ته معلوم یې نو بس هغه خبره زما زړه ته ډېره نږدې شوې وه او بجلیګر مولانا صاحب زمونږ ډېر زیات خوښ و. د هغه غوندې مولا به پیدا نه شي. ویډیوګانې تاسو چې کوم دی وکتې خوښه شوي ته د خیرآباد د سر نه ورپسې راغلی که نه او جعفر شاه به د هغه نه مصري باندې د سر نه راغلی د احمد صافي صاحب هغه لرې ځای نه راغلی نو دا خو مونږ هسې شوقیا هغه انټرویو کړې وه او نو تاسو د هغه چې بیان شروع کولو وایي بلبلو مت رو یہاں آنسو بہانا ہے منا بلبلو مت رو یہاں آنسو بہانا ہے منا پاکستان میں رہنے والوں کو بجلی اور گیس ہے منا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وی رحمان بابا داسې یو کنده کې پروت و وی څوک ورته راغلو ورته وایي چې څه کې نو وی رحمان بابا ته وایي چې خبر نه یم چې راوستله کما خبر نه یم چې راوستله کما اوه مې کوم طرف ته استوي چې درومه وی هر چاته زما خیال دی زیګر مې ډېر ملال دی هر چاته زما خیال دی زیګر مې ډېر ملال دی هر چاته چې زه ګورم د ټګان د بنګالې دغه مشوم خولې نو منلی دی د لړمې کالې قانون په ځان باندې پښتون چې ورشي کچرو پکې جوړې د میلې دغه مشوم خولې. وایي سوال جواب راپسې وشو چې اختر را نږدې دی او ځان دغه کا ځان کلک کا وایي ما زوی ته ووایې چې مور ته دې وایه چې تا به پېشمني له پاسولم نو وایي دې دی نه به وړه کولم چې پاسه او وایي دلته چې پېشمني له مې دا باره کې کوم ملګري پاسوي وایي څوک راله په خپو چاپي کوي او څوک راله په سر زور کوي راته وایي چې مولانا صاحب راپاسه پېشمني له نو زه دلته کې ښه خوشحال یم نو هغه ډېر قربانۍ واله سړی و د هغه درجې ته او مونږ د هغه خپو خاورو ته هم نه رسو او د ملګري په فرمایش باندې مې دا ګېټ اپ وکړو مې چې یاره صحیح برابر پکې راشو دي. سوشل میډیا باندې دي کار ولې پرې خدا سوشل میډیا خو مونږ هسې فیسبوک آی ډي و هغه به مو چلوله بیا مو شوقیا مې ویلوګ چینل جوړ کو ګلشیر خان آفیشل باندې داسې به د سین غاړې ته لاړو اردو کې به مو پکې خبرې وکړې او بس بیا چا وی یاره ښه کې او چا وی ښه نه کې نو بس بیا ترې وروسته شو هغه کار نه. ډېره زیاته مننه مرګرو تاسو ګلشیر بھائی واورېدو چې بجلیګر مولانا صاحب یو کافي کوي هغه انداز ریکارډ کوي ډېر
ښه ټایلنډ ته پکې مرګرو تاسو ویډیو وکړه موږ ته خپل رائے کمنټس کې ضرور راکړئ. ما شاهد مندو خیلوال ته راکړئ اجازت. ښه ده او بد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.